د الانام مبارکه سوره چې په مکې معظمې کې را نازله شوې ده د قرآن عظیم شان شپږمه سوره ده 115 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سنا ستاینا الله لره ده چې ځمکه او اسمانونه یې هست کړل رڼا او تیارې پیدا کړي بیا هم هغه کسان چې د حق بلنې له منلو نه انکار کړی دی نور د خپل رب سیالان ګڼي هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هماغه ذات دی چې تاسې له خټې نه پیدا کړی بیا یې ستاسې لپاره د ژوند یوه نیټه وټاکله او یوه بله نیټه هم ده چې د هغه په وړاندې ټاکل شوې ده خو تاسې یې چې په شک کې لویدلي یاست وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون هماغه یو خدای په آسمانونو کې هم دی او په ځمکه کې هم ستاسې په ښکاره او پټو ټولو حالاتو پوهیږي او کومه بدي یا نیکي چې تاسې ګټئ له هغې څخه خبر دی وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين د خلکو حال دا دی چې د هغو د پروردګار له نښانو څخه هیڅ کومه نښانت داسې نشته چې د هغو مخې ته راغلي وي او هغوی ورڅخه مخ نه وي اړولی فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون لکه همدا اوس چې کوم حق هغو ته راغی نو هغه یې هم دروغ وګڼه ښه ده په کوم شي پورې چې هغوی تر اوسه پورې مسخرې کوي ډېر ژر به د هغه په باب څه خبرونه هغو ته ورسیږي ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين آیا هغوی نه دي لیدلي چې له هغو نه مخکې څومره داسې ملتونه موږ تباه کړي دي چې د هر یو په خپل خپل دور کې نوم او واکمني وه موږ په ځمکه کې هغو ته هغه وس واک وربخلی و چې تاسې ته مو نه دی دربخلی پر هغو مو له اسمانه ښه ورښتونه وکړل او د هغو نه لاندې مو ویالې وبهولې خو کله چې هغوی د نعمت ناشکري وکړه نو په پای کې موږ د هغو د ګناهونو په مجازات کې هغوی تباه کړل او د هغوی په ځای مو د بل دور ملتونه راپورته کړل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ای پیغمبره که مونږ پر تا باندې په کوم کاغذ کې لیکلی کتاب هم نازل کړی وای او خلکو هغه په خپلو لاسونو سره لمس کړی لیدلی هم وای هلته به هم هغو کسانو چې له حق څخه منکر شوي دي همدا خبره کوله چې دا خو ښکاره کوډي دي وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون وایي چې پر دغه پیغمبر ولې کومه پرښته نه ده نازله شوې که چیرته مونږه پرښته راکوزه کړې وای نو تر اوسه به د وخته فیصله شوې وه بیا هغوی ته څه مهلت نه ورکول کېده ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون
او که مونږه په رښتیا راکوزه کړې وای بیا مو هغه په انساني بڼه کې نازلوله او په دې ډول به مو دوی په همغه شک کې اخته کړي وو چې په هغه کې اوس دوی اخته دي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اے محمد صلی الله علیه وسلم لتانه مخکې هم په ډیرو پیغمبرانو پورې ملنډې وهل شوي دي خو پر هغو ملنډو وهونکو باندې په پای کې هماغه حقیقت مسلط کړی شو چې هغوی پرې تمسخر کاوه. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. دوی ته ووایه لږ شان د ځمکې پر مخ وګرځئ راوګرځئ وګورئ چې دروغ ګڼونکي له کوم سرنوشت سره مخامخ شوي دي. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لو دوی نه ته پوښتنه وکړه په اسمانونو او ځمکه کې چې څه دي هغه د چا دي؟ وایه هر څه یوازې د الله دي. هغه د رحم او پیرزوینې کړنچاره پر خپل ځان لازمه کړې ده. د قیامت په ورځ به هغه تاسې ټول ارومرو راټول کړي. دا حقیقت هیڅ د اشتباه وړ نه دی. خو کوم خلکو چې په خپل لاس خپل ځانونه د تباهۍ په خطر کې اچولي دي هغوی یې نه مني. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. د شپې په ترږمۍ او د ورځې په روښنایي کې چې څه استوګن دي ټول د الله دي او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وایه زه له الله څخه پرته کوم بل څوک د ځان سرپرست وټاکم. هغه خدای پرېږدم چې د ځمکې او اسمانونو هستونکی دی او هغه چې روزي ورکوي روزي اخلي نه، یعنی هغه ته روزي ورکول کیږي نه. وایم ما ته خو همدا امر شوی دی چې له هر چا څخه مخکې زه د هغه په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړم او په تاکید سره ویل شوي دي چې که څوک مشرک کیږي شي دي ته په هیڅ صورت له مشرکانو څخه مه کیږه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وایه که زه له خپل خدای نه سر وغړوم نو ویریږم چې په یوه لویه هیبتناکه ورځ کې به له عذاب سره مخامخ شم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. په هغه ورځ چې څوک له عذاب وژغورل شو پر هغه باندې الله ډیر لوی رحم وکړ او همدا څرګند بریالیتوب دی. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. که الله تا ته کوم ډول زیان ورسوي نو له هغه پرته بل څوک نشته چې تا له هغه زیان څخه وژغورلی شي او که هغه تا ته په کومه ښېګڼه ګټه در واړوي نو هغه د هر څه وس واک لري. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هغه پر خپلو بندگانو پوره برلاسی واکمن دی او د حکمت څښتن او باخبره دی. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. له دوی نه پوښتنه وکړه د چا شاهدي تر هر چا لویه ده؟
ووایه زما او ستاسې ترمنځ الله شاهد دی او دا قرآن ماته د وحی په وسیله رالیږل شوی دی تر څو چې تاسې او هر هغه څوک چې دا ورته رسیږي ټول خبردار کړم. آیا په رښتیا سره تاسې دا شاهدي وهلی شئ چې له الله سره نور خدایان هم شته؟ ووایه زه خو دا شاهدي هیڅکله نشم ویلی. ووایه خدای خو هماغه یو دی او زه له هغه شرک څخه په قطعي ډول بیزار یم چې تاسې پکې اخته یاست. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. کوم کسانو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا خبره داسې بې له اشتباه څخه پیژني لکه چې هغوی د خپلو زامنو په پیژندنه کې له هیڅ اشتباه سره نه مخامخ کیږي. خو کوم کسانو چې په خپله خپل ځان په تباهۍ کې اچولی دی هغوی دا نه مني. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. او له هغه چا نه به غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې د دروغو بهتان ووایي یا د الله نښانې دروغ وګڼي. دا یقیني د داسې ظالمانو هیڅکله بری نشي موندلی. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. په کومه ورځ چې موږ دوی ټول راپاڅوو او له مشرکانو څخه پوښتنه وکړو چې اوس ستاسې هغه انګېرلي برخوال چیرته دي چې تاسې هغه خپل خدایان ګڼلي وو. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. نو هغوی به له دې پرته بله فتنه راپورته نشي کړای چې یعنې په دې دروغو ویلو خوله وازه کړي چې ای زموږ باداره پر تا باندې قسم چې موږ هیڅکله مشرکان نه وو. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وګوره په هغه وخت کې به دوی په څه ډول خپله پر خپل ځان دروغ وټپي او هلته به د هغو ټول خودساخته معبودان تری تم شي. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. له دوی نه ځینې کسان داسې دي چې غوږ ږدي ستا خبرې اوري خو حال دا دی چې موږ د هغوی په زړونو باندې پردې اچولي دي چې د هغو له امله هغوی پرې هیڅ نه پوهېږي او د هغو په غوږونو کې مو کوڼوالی پیدا کړی دی چې د هر څه له اورېدو سره سره هم څه نه اوري. هغوی که هره نښانه وګوري ایمان پرې نه راوړي ان تر دې چې کله هغوی تا ته راشي د سره شخړه کوي. نو له هغوی څخه چې کومو کسانو د انکار فیصله کړې ده هغوی د ټولو خبرو له اورېدو وروسته همدا وایي چې دا له یوې زړې کیسې پرته نور څه نه دي. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هغوی د دې حق له منلو څخه خلک منع کوي او په خپله هم ورڅخه لرې تښتي. هغوی فکر کوي چې په خپل دغه حرکت سره تا ته څه زیان اړولی شي په داسې حال کې چې اصلا هغوی په خپله د خپلې تباهۍ وسایل برابروي خو هغوی د دې شعور نه لري. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. کاش کې تا د هغه وخت حالت لیدلی شوای چې هغوی د دوزخ په غاړه ودرول شي. په هغه وخت کې به هغوی وایي چې کاش کې څه داسې چاره کېدی چې موږ بیرته دنیا ته لیږل شوي وای او د خپل رب نښانې به مو دروغ نه ګڼلې او ایمان به مو راوړی. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
په حقیقت کې به هغوی دا خبره صرف له دې کبله وکړي چې په کوم حقیقت باندې چې هغوی پرده غوړولې وه په هغه وخت کې به هغه بې پردې څرګند د هغوی په مخ کې ایښي وي او که هغوی بیرته د خپل پخواني ژوندانه لوري ته ولیږل شي نو بیا به همغه هر څه سرته ورسوي چې هغوی ورڅخه منع کړی شوي دي هغوی خو دي دروغجن له دې امله د خپلې دغې هیلې په څرګندولو کې به هم له دروغو ویلو څخه کار واخلي وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نن دوی وایي ژوند چې هر څه دی صرف د همدې دنیا ژوند دی او موږ به له مرګه وروسته هیڅکله دوهم ځل پام نه څولی شو کاشکې تا هغه منظر لیدلی شوای چې کله دوی د خپل رب په وړاندې ودرولی شي په هغه وخت کې به د هغو رب له هغو څخه پوښتنه وکړي آیا دا حقیقت نه دی دوی به ووایي ولې نه ای زموږ ربه همدا حقیقت دی هغه به وفرمایي ښه نو اوس له حقیقت څخه د خپل انکار په مجازات کې د عذاب خوند واخلئ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون زیانمن شول هغه کسان چې له الله سره د خپل یو ځای کېدو خبرې دروغ وګڼ کله چې په ناڅاپي ډول هغه ساعت را ورسیږي نو همدا خلک به ووایي خواشیني ده له موږ نه په دې کار کې څومره نیمګړتیا وشوه او د دوی به دا حال وي چې په خپلو اوږو به یې د خپلو ګناهو پیټی راخیستی وي وګوره څومره ناکاره پیټی دی چې دوی په اوږو اخلي وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون د دنیا ژوند خو یو لوبه او یو ننداره ده په حقیقت کې هماغه د آخرت مینه د هغو خلکو لپاره ډیره ښه ده چې غواړي له زیانکارۍ وژغورل شي نو آیا تاسې له پوهې څخه کار نه اخلئ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښکاره ده چې کومې خبرې چې دا خلک جوړوي پر هغو سره ته ځورېږي خو دا خلک تا نه دروغجن کوي بلکې دا ظالمان اصلا د الله له آیاتونو څخه منکري ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين لتانا مخکې هم ډیر پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي خو هغوی په هغه دروغجن ګڼلو او پر هغو کړاوونو باندې چې ورسول شول صبر وکړ تر دې پورې چې هغو ته زموږ مرسته ورسېده د الله د خبرو د بدلولو وس په هیڅ چا کې نشته او له مخکنیو پیغمبرانو سره چې څه وشول د هغه خبرونه تا ته رسېدلي دي وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين بیا هم که د هغو خلکو مخړونه ستا لپاره د زغملو وړ نه وي نو که د زور رسیږي په ځمکه کې تونل ولټوه یا اسمان ته زینه کښېږده او هغوی ته د کومې نښانې راوړلو هڅه وکړه که الله غوښتي وای نو هغوی ټولې پر سمه لاره راغونډولی شول نو ناپوهه کېږه مه إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون د حق بلنې ته هغه خلک لبیک وایي چې اورېدونکي دي
پاتې شول مړي نو هغوی خو به الله له قبرونو څخه راپاڅوي او بیا به هغوی د هغه محکمې ته د وړاندې کېدو لپاره بیرته راوستل شي. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. دوی وایي چې پر دغه پیغمبر باندې د رب له لوري کومه نښانه ولې نه نازلي. وایه الله د نښانې نازولو بشپړ وس واک لري خو له هغو څخه زیاتره خلک په ناپوهۍ کې اخته دي. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. په ځمکه کې خوځېدونکي کوم ساکاښ او په هوا کې په وزرونو سره الوتونکي کوم مارغه ته وګوره دا ټول همدا ستاسې په څېر انواع دي. موږ د هغو د تقدیر په لیکنه کې څه نیمګړتیا نه ده پرېښې بیا دا ټول د خپل رب لوري ته ورغونډېږي. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. خو کوم خلک چې زموږ نښانې دروغجنې ګڼي هغوی کاڼه او ګونګیان دي په ترږمیو کې لوېدلي دي. الله چې چاته وغواړي ګمراه کوي او چاته چې خوښه شي پر سمه لاره یې برابروي.